سلامونه. تاسو ما پیژنئ؟ زه یوه پاکستانۍ یا افغانۍ جینۍ نه یم زده. آیا تاسو ته وایم مسلمانانو زه یو انګریزه نه یم زده. دا ویډیو څنګه جوړیږي ټول تفصیل د خالد مومند د چینل نه په دې ویډیو کې کتلی شئ او داسې ویډیو جوړولو یا نورو معلوماتو دپاره د خالد مومند یوټیوب چینل ته سر ورښکاره کئ. مننه. AI artificial intelligence chat GPT مصنوعي ذهنیت دا ټول یو نوې ټیکنالوژي دا کومې په ذریعه چې تاسو ډیر وخت کار چې کوم دی هغه په لږ ساعت کې کولی شئ. ایمیل کې تاسو ته ایمیل راشي په انګریزي ژبه کې او د هغې جواب ورکولي هغه به تاسو د یو بټن کلیک په ذریعه هغه پوره مکمل تفصیلي جواب تاسو ته د AI ټیکنالوژي هغه ټول ایمیل په لږ ساعت کې ریډ کړي او د هغې به هماغه شانتې جواب په لږ ساعت کې ورکوي. دغې لپاره به تاسو د ګوګل نه کمپوز AI ایکسټنشن انسټالوئ او که تاسو غواړئ چې ما سره لیکل دي او دغه لیکل ماله د AI چې کومه ټیکنالوژي ده د دغې په ذریعه زه د یو روبوټک په ماشین په شکل کې دغه ووایم چې هغه هماغه لفظونو سره هماغه رنګ کې خوله باندې وکولاوي لکه چې کوم د پښتو لفظونه دي هغه شکل کې هغه وویلی شي. که تاسو غواړئ چې ما سره لیکل دي او دا ماله د یو سړي یا د ښځې په اواز کې وویلی شي تاسو سره چې کوم خپل سکرپټ دی کوم لیکل دي تاسو سره هغه به تاسو ټول راواخلي او دلته به په دې ویب سایټ کې پیسټ کړئ. چې کله دغه لیکل تاسو په ویب سایټ کې پیسټ کړئ نو دغه یا یې ولیکئ نو هغه ټول تاسو له دغه د ټیکنالوژي په ذریعه چې کوم AI ټیکنالوژي ده نو هغه به تاسو له فری ویډیو جوړه کړي او دا شانتې بله ویډیوګانې تاسو فری په دغه ویب سایټ جوړولی شئ. مختلف ویب سایټ دي د ویډیو په ډسکرپشن کې د هغې لینکونه شته دي او بیا د دې نه علاوه ډېر چې کوم دی په کیمرو کې هم داسې آپشن راغلي دي چې د هغه کیمرو نه AI ټیکنالوژي پکې استعمال شوي چې هغه ګوري چې په دې ویډیو کې شنه بوټي دي یا څه دي نو اټومیټیک هغه رنګونه رانیسي او د یو ښه کوالټي تصویر تاسو ته جوړولی شي. بل دا چې ځینې ملکونو د دې نه د نیوز انکر کار هم اخیستل شروع کړي دي. نیوز انکر لګیا وه به خبرونه ویل نو هماغه شانتې خبرونه چې کوم دی دې ته سکرپټ واچوي او هغه ټول هغه د خبرونو په انداز کې دا وایي. که تاسو غواړئ چې دا د شعرونو په انداز کې ووایي ماله لکه دمه پکې وکړي په لفظونو کې. د خالد مومند شعرونه وایم خالد وایي چې ستا دواړه سترګې زما دوه جهانه دواړو جهانونه وتلی یم. نو هغې لپاره تاسو یو لفظ پسې کاما یا ډاټ استعمالولی شي. دا به هغه شانتې ستاسو لفظونو باندې دمه کوي د شعرونو انداز کې وایي. نو دغه شان مختلف قسم ویډیوګانې او په مختلف شکلونو کې په تاسو هم د دې AI په ذریعه باندې په اسانۍ سره جوړولی شي. یوټیوب دپاره هم جوړولی شي چې هغه به نان کاپي رایټي او ستاسو چې کومي هغه به خپل کار به ښه په اسانۍ سره اخیستلی شي. دغه شانتې د جیمیل والا هم ایکسټنشن ډېر زیات فایدهمند دی کوم چې تاسو د دې ویډیو ډسکرپشن نه انسټالولی شي یا ګوګل کې ډایرکټ سرچ کولی شي AI ایکسټنشن نو تاسو ته به راشي کمپوز AI ایکسټنشن او د دې په ذریعه تاسو ښه په اسانۍ سره دغه AI ایکسټنشن انسټالولی شي چې کوم د جیمیل جواب به تاسو له وخت به درله هم بچت کړي او دغه کارونه به له هم په اسانۍ سره کوي.